سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه په لومړي سر کې ګرانو قدرمنو اوریدونکو زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ په کابل کې په نننیو چاودنو کې 12 تنه امریکایي سرتیري مړه او 15 نور ټپیان شوي دي پینټاګون یو تن جګپوړي چارواکي چې د ویډیو کنفرانس له لارې په خبره یې غونډه کې ګډون کړی و وویل چې داعش د کابل د هوایي ډګر په مخه کې لومړی ځلمرګي برید وکړ او بیا یې د هوایي ډګر بل لوري ته باران د هوټل ترڅنګ چاودنه وکړه چې په دې چاودنه کې 12 تنو امریکایي سرتیرو ژوند د لاسه ورکړ او 15 تنه نور ټپیان شوي دي دغه راز په دې چاودنه کې لږ تر لږه 80 تنو ملکي وګړو ژوند د لاسه ورکړی دی او 120 تنه نور جدي ټپیان شوي دي ګرانو قدرمنو اوریدونکو دا و تازه خبر چې موږ تاسو سره شریک کړ